زه پرې څومره د مدرسې له تم راتلم یو مقبره باندې تېرېدم یو لیونی مې سي کو لیونی دی ښه په ژبه باندې ګونګا دی ذهني مریض دی او معذوره دی روزانه به تلم نور ته به ولاړ یو قبر ته به یې جړل او په خپله ژبه کې لګیا دی او الله پاک نه څه دعاګانې غواړي او چغې سورې وایي یو شپږو ځله مې سي کو چې سهار به مدرسې ته تلم هم به قبر ته ولاړو او چې بیا به راتلم ګرمۍ کې به بیا قبر ته ولاړو بیا مې چا نه معلومات وکړم دا څوک دی دا لیونی دا خو غریب هر ټیم په دې ګرمۍ کې ولاړ یو چغې وي او جاړي ما ته چویل دی مور مړ شوې د مور قبر ته ولاړ دی یو ځل یو صحابي دی په لار باندې را روان دی یو ځای کې د مرغۍ جاله ولیدله د مرغۍ د جالې نه هغه بچي خوښ شو هغې ځان سره راواغېشتلو لار باندې را روان دی په دې کې چې کله مرغۍ راغله او خپل بچي ونه کتل چې بچي خو په جاله کې نشته دی نو صحابي پسې را منډې وي او را روانه ده ورپسې یو ځای کې دا صحابي باندې دا مرغۍ حملې کوي او بار بار چې کوم دی راځي په ده باندې ټونګي وي او راغوټه کېږي پې چې د خپلو بچو دپاره چې زما دا بچي پرېږده او دا بچي زما ولې نیولي دي لهذا چې کله صحابي په دې باندې پوه نه شو دا مرغۍ راغله په دې اوږه ورته کېناسته دې صحابي هغه مرغۍ ونیوله او هغې هم ځان سره راوستله او نبي علیه السلام مجلس ته راغله ټوله واقعه ورته بیان کړه نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې ای صحابي تا چې کله د دې مرغۍ دا بچي راواغېشتل نو دې مور په تا باندې حملې کولې چې زما دا بچي پرېږده خو چې کله ته په دې باندې پوه نه شوې نو بیا خپل ځان هم تاله در کړو چې ما هم ګیره کړه هغه زندګۍ باندې به زه څوکم چې زما بچي زما نه جدا وي هغه زندګۍ باندې به زه څوکم چې ما سره زما بچي ني لهذا خپل ځان هم قید له ورکو خپل ځان هم نیولې له ورکو لیکن بچو سره ځان یو ځای کولو لپاره ځان یې ورکو لهذا مور یو عجیبه نعمت دی ګورئ مور د بچي سره ډېرې قربانۍ کوي مور د بچي دپاره یو نعمت دی ګورئ لهذا د میندو قدر وکړئ د میندې چې کله مړي شي بیا پناه شي بیا د سترګو نظر دې پې نه لګي بیا به د مور قدر راشي زه پرې سوره د مدرسې له تم راتلم یو مقبره باندې تېرېدم یو لیونی مې سي کو لیونی دی ښه په ژبه باندې ګونګا دی ذهني مریض دی او معذوره دی روزانه به تلم نور ته به ولاړ یو قبر ته به یې جړل او په خپله ژبه کې لګیا دی او الله پاک نه څه دعاګانې غواړي او چغې سورې وایي یو شپږو ځله مې سي کو چې سهار به مدرسې ته تلم هم به قبر ته ولاړو او چې بیا به راتلم ګرمۍ کې به بیا قبر ته ولاړو بیا مې چا نه معلومات وکړم دا څوک دی دا لیونی دا خو غریب هر ټیم په دې ګرمۍ کې ولاړ یو چغې وي او جاړي ما ته چویل دی مور مړ شوې د مور قبر ته ولاړ دی لهذا په لیوني کې او ذهني مریض دی معذوره دی ژبه هم کار نه کوي ګونګا دی هغه ته هم دا شعور ورکې شته چې دا مور خو زمانه لاړه مور پسې خفه دی والله چې زړه مې خفه شو چې په کوم انداز کې هغه د الله پاک نه دا دعاګانې غوښتلې په ګونګۍ ژبه باندې په خپله ژبه کې لګیا دی الله ته جاري فریاد کړي لاس اوچت کړی دی مور قبر ته ولاړ دی روزانه راځي مور قبر ته ولاړ جوړاګانې کړي دعاګانې غواړي بیا ترې ما لږه شانتې ویډیو وکړه د هغه الفاظ مې ډېر زیات خوښ شو چې د الفاظو ته وګوره چې په کومه ژبه کې دی الله ته جاري او د الله د مور دپاره دعاګانې غواړي نو په لیوني کې هم دا شعور شته چې مور خو ډېر لوی نعمت دی لهذا د چا میندې جمدي وي چا ته الله پاک دا نعمت ورکړي وي چا ته الله پاک دا ګوره دا عجیبه څیز دی دا مور چې د خپل لاندې جنت نه ګوره دې کې کار شته دی چې چا ته الله پاک میندې ورکړي والله قدر یې وکړي والله چې عزتونه یې وکړي خیال یې وساتئ د دنیا څونه خوشحالۍ چې ورله ورکولی شی ورله ورکړي او چې کله بیا نه وي په دغه خاورو کې پرته وي دغه لیوني په شان به راځي بیا به جاړي بیا به جلاګانې کوي بیا به څه نه وي لهذا په لیوني باندې ډېر زیات خفه شوم او ډېر زیات پریشان شوم چې